سلامونه دوستانو، بیا هم ستړي مشئ. وطنه ستا لیونی د داستان برخه راورسېدله. نو داستان به له دې ځینه پیل کړو. سر تر پښو یې راته ولیدل، ورور جانه زه کوړی ماما یم. خیر و، هغه د سړک د سر دکاندار ایدو را لیږلی یم. هاشم لوګري پسې راغلی یم، د هغه کیسې اورم. ته یې راته وښودې، وایي دا یې هم ملګری دی. کوړی ماما سپین ګیری و، ګیره یې په اوړو ککړه وه، سترګې یې هم ګردجنې وې، سره خولۍ یې په سر وه، شلیدلي ګریوان کې یې تاویزونه ښکارېدل، د غوږونو د منځ ویښته یې هم سپین و. د دې کوڅې وروستی کورګی د ده و. بیا یوه اوږده دښته وه چې نظر پکې ورکېده، په غرونو ختمېده. مازدیګر و. زما نیت و چې کیسې ترې واورم، ځکه د شپې غم مې باید کړی وای. د هاشم کور ته ډېره لاره وه. نیت مې و چې همدلته جومات کې واړوم. کوړي ماما ته مې چې وویل، غوسه شو. هېڅ چېرته نسې تللی، نه دې پرېږدم. دا د سړو دماغو کار ده. لومړی وار ده چې د چا په کار شوی یم. کوړی ماما راووت، ورپسې روان شوم. مخامخ له یو باغه تېرېدو، ویالې ته کېناست. مخ ته یې څو لپې اوبه واچولې. بیا په یو ماشوم د چایو غږ وکړ. لږ وروسته له پتنوس سره راغی. کوړي ماما غوړپ وکړ. ورور جانه، هاشم خو مې د ځوانۍ د وخت ملګری ده. جهاد کې هم سره ملګري وو. پر ما ډېر ګران دی، خو بس داسې شو چې اوس مې نه پیژني. ما به څه وپیژني؟ هغه ته خو د موسم درک عام نه کیږي. ټکه نه غرمه وي، لمر دې سوځوي، دی ځان ته اور بل کړي، ځان ورته تودوي. په سړو بیا نوي خبر، خپل ور کې ګرځي. د دې تیر ژمي کیسه درته کوم. په لویستو واوره پرته وه، نیمه شپه وه، سپي وغپېدل. کلیوال راووتل، زه هم راووتم. ګورم یو سړی را روان ده، غږ یې نه کاوه. ویې ډار کړم چې را نږدې سو. ګورم چې هاشم ده. و هاشمه، څه شی کوې په دې شپه؟ ولا ما ویل چې دا جومات ګرم ده. بس رنډ څه وای، جومات کې څه ملم. لږ وروسته څو کسه ورپسې راغلل، خپلوان یې وو. وای هاشم له ګرمي کوټې راجګ څه، په لاره یې ډانګ لګولی و او د پلونو نه مو پیدا که چې دلته راغلی. نو دغسې د ورور جانه. کوړي ماما پیاله په لاسو کې رېږدېده. د ماشومانو لوبو ته یې کتل. درنه جوړ یې که بلا وهلیو، څه شی یې جوړ کړل؟ هغه تیږه ویني، 5 پلنې وړې تیږې په یو بل له پاسه ایښې. دا ټوپکی، بال یا ټامبوسکی چې د هلک په لاسونو کې ده، دوی په 2 ډلو ویشل کیږي. د یوې ډلې والا په دې تیږو وار کوي، تیږې ړنګوي. هر څو تیږې یې چې چپه کړي، بیرته یې په یو بل ږدي. بله ډله په ټوپکي دوی ولي. هر کس چې ولګېده د لوبې ووت، او که ونه لګېد، تیږې په یو بل ودرولې. بس هغې ډلې ګټلې ده. تیاره شوه. کوړی ماما پاڅېده. زی چې ځو. وړوکی کورګی و، لرګینه دروازه یې لرله. په دروازه به چې ورننوتې، ښي لاس ته یې زینې وي. پاس کوټه د اوړي لپاره جوړه کړې وه. همدې کوټې ته وختو. مخه یې خلاصه وه، کټ پکې پروت و. تیر پسې ځوړند څراغ ولګېده. پورې دیوال ته رباب ایښی و، په سر پسې یې ځونډی زړېده. کوړي ماما ته مې وویل، کور دې وړوکی دی، بچي دې څو دي؟ بچي خو و، اوس نسته. یو زه او بل مې ښځه دلته اوسو. مسافر دي، او د تورو خاورو مسافر دي. بچي مې نه پایېدل، سر کې یې دانې پیدا کېدې. مړه کېدل. یو خو 11 کاله را سره و، نور واړه و چې مړه سول. بس خو څنګه یې کوې؟ دلته دې ګزاره څنګه ده؟ همدا زرنده مې ده، غله مله راته بچت کوي. دا اوس چې راوختو، لږ مخامخ چې لاړ سي، چپ لاس ته مې چرګو ته وړوکی فارم جوړ کړی. 40 چرګې لرم، هګۍ یې خرڅوم. کله یو نیم شای وکرم، خرڅ یې کړم. پخوا ښه و، دیني کتابونه مې خرڅول. اوس مې اوږې له کاره ولوېدې. کتابونه دې په کلیو ګرځول؟ پروسه کال مې پرېښودل، نور نه کېدل. د شپې به له درده ویده کېدای نه شوم. اوس مې ام چې دا مټ وګورې، تور اوښتی. پړی ورکې ناسته. ایدو راته ویل چې ډېرې ښې ټیکۍ کوي. دا رباب دې له کومه کړی؟
دا خو زموږ دوستانای دی، نارینه اولاد یې نه و، په جلکۍ مې نوم ورته کېښود، بیا خدای اولاد ورکه. پلار یې وویل ایتا نوم بختور راپسې لاړه، چې هر شی غواړې درته اخلم یې. ما رباب ترې وغوښت، بیا یې دا راوړ. د دې رباب 6 کاله را سره ووتل. سره ترنګاوه مې، زده مې که، مخکې مې شپېلۍ غږوله، اوس دومره زور کله سته، هغه خو په اسپېلیو غږیږي. ما ورته ووي رباب راواخله، خو ده وویل یو وار به دا مړۍ ورته وخورو چې په ګېډه ورته موړ یم. کوړي ماما دسترخوان ویړ که، بشکې یعنې سابه یې پخې وې، په مړه ګېډه مو وخوړی. د دسترخوان یووړ، زه کړکۍ ته ودرېدم. داسې خاموشي وه چې یوازې د باد غږ اورېدل کېده. کوړی ماما چې راغی ورته مې وویل دلته په ژمي کې ګزاره سخته نه ده؟ ورور جانه د ژمي ډیر نه وځو، دشتې دي، دلته چرته ګزاره کیږي. د ژمي مو یوه توخانه سته، توخانه ښیي، یخ یې مات یې. د دې ځای خلک ښاري سوي نه دي، دلته مني کې خلک د لرګیو خوراک او پوښاک غم کوي. ژمي کې ډیرې ورځې دا دښتې د تلو نه یي، نه موټر تلای سي نه خلک، خو دلته د ژمي کوټې زیرزمیني لري. زیرزمینۍ کې اور بلوو، هغه اور هم استعمالوو، مړی او کتخ پې کوو، او کوټه یې هم توده کړې وي. کوړي ماما رباب را واخیست، په لړزان د لاسونو کې اړوو را اړوو. خاموشي شوه، خو دا خاموشي یوې داسې خوږې نغمې ماته کړه چې بیا جګ شوم، کړکۍ ته ودرېدم. پورې سپوږمۍ ولاړه وه، د ونو پاڼو شور کاوه، بادونه لګېدل. تا به ویل چې دیوالونه هم غوږ دي او د کوړي ماما د رباب نغمې اوري. دا نغمه له ما څو شېبې ورکه وه، وروسته مې پیدا کړه. وسپینې کوترې، څوک دې لیوني کړل، څوک دې وایستل له چارې. دا ډیر پخوانی سروکی دی، ما به ودونو کې اورېده. کوړي ماما ته مې چې ووي، په مسکو سترګو یې سر وخوځاوه. په څراغ پتنګان راټول وو، د رڼا میانان ګرده ترې تاوېدل. څو شېبې هر څه مسکو. کوړي ماما د رباب له تارونو ګوتې لرې کړې. پخوا به زموږ میلو ته یو کس راته، د کلیوالو سرونه او ګیرې به یې جوړول. نغدې پیسې عام نه وي، چا به له باغه میوه ورکړه، چا به کتغ ورکړ، چا به یو څه، چا به بل څه ورکړل. یو ورځ راغی، رباب یې هم غاړې ته اچولی و، د خلکو ته ویښته جوړول. ما یې رباب را واخیست، ماشومتوب و، شوخي وه، تار مې ورته وشکاوه، بیرته مې غلی کېښوده. بله ورځ مې چې ولید خندل یې، بیا یې دا ټوکه راته وکړه. درنو اوریدونکو، دغه برخه مو هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نورې برخې هم را سره واورئ.